Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. انتہائی محترم مسلمانانو ورونو مخکې جو ما ستاسو په وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت او د هغه سیرت په حوالې سره څو معروضات او گزارشات ذکر کړي وو. هم په هغه موضوع باندې نن جمعه کې ما ستاسو په وړاندې یو آیات مبارک او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستلو. زه ان شاء الله العزیز غواړم چې هغه موضوع نن په خپل دغه جمعه کې بیان کې پوره کړم. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وفد راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل ول الله پیغمبره مونږ د الله سره محبت ساتو، مونږ د الله رب ذوالجلال سره مینه ساتو. ایا الله رب ذوالجلال و زمونږ په دغه محبت باندې مونږ وبخي، یعنی زمونږ دغه محبت زمونږ دغه مینه د الله رب ذوالجلال سره دا به زمونږ د بخشش او د مغفرت ذریعه او سبب وګرځي. دیو خی جبریل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو نقد پیغام راوړو. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. پیغمبر د خلکو ته وایا. علامه شمس الحق افغانی صاحب نور الله مرقده لیکي وی قرآن مجید کی کمزی کی چه لفظ دا قل راشی پدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب ذوالجلال اغا فرمائی یعنی دا دیم مطلب دی چه تا دا خبر اعلانیت ورک پتور دا اعلان باندی دا خبر وک، یعنی قل پیغمبر دیو تا ہوا اعلان وک دی خلقو تا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ تاسو بخبل دعوت محبت کی رشدونی یہی کوم چې لږ سات مخکې به دیزي کې وکړله چې مونږ د الله سره محبت ساتو، مونږ د الله سره مینه ساتو. که تاسو په خپل دغه دعوه د محبت کې رښتونی یې نو فتبعوني بیا زه یو معیار درخیمه درته په دغه معیار باندې د خپله دعوه وګورئ. ځکه محترمو دنیا کې دعوه بلا دلیل کلم هغه څوک نه قبلوي، نه د دنیا یو عدالت قبلوي، نه د دنیا یو جرګه قبلوي، نه عقل قبلی نه نقل قبلی. کله که انسان یو دعوه کوي د دې په شا باندې به دلایل راوړي، دلیل به پیش کوي. نو تاسو که په خپله دغه دعوه کې رښتونی یې چې موږ د الله سره محبت کوو نو بیا په دغه معیار او کسوټۍ او پیمانې باندې خپل دغه دعوه وګورئ، خپل ځانونه وتلئ. هغه څه څیز دی فتبعوني زما تابعداري وکړئ. یعنې تاسو وګورئ زما سنت، زما ژوند، زما زندگی، زما سیرت دا ستاسو په ژوند کې شته دی که نشته دی؟ زه وګورم ما خپل انفرادي ژوند، خپل اجتماعي ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مطابق جوړ کړی دی که نه مې دی جوړ کړی؟ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو باندې تر اوسه پورې عمل کړی دی کوم که نه کوم؟ زما په ژوند او زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سنت ژوندي کېږي، څومره ماتېږي؟ زما عقاید نظریات کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین راوړی دی، شریعت یې پیش کړی د هغې مطابق دي که د هغې خلاف دي؟ او دغه وجه د محترمو حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور الله مرقده فرمائی وی عشق رسول یقیناً دا د مومن د ایمان بنیاد دی. یقیناً د یو مومن ایمان تر هغه وخت پورې نشي کاملې دی تر څو چې د بنیاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نه وي. لا یؤمن احدکم تاسو کې یو سړی مومن نشي کېدی حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تر دې پورې چې زه دته زیات خوښ شم، محبوب شم من والده وولده د ده د پلار نه، د ده د اولاد نه، والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه. عمر فاروق رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دی، د لاس نه نیولې دی، ورته د الله پیغمبره ما ته تاسو د هر څه نه زیات محبوب یې، خوښ یې، خو د خپل ځان نه زیات نه.
ځکه طبیعي طور خبره ده هر انسان ته خپل ځان ګران دی، خپل ځان ورته زیات خوښ دی، عزیز دی، محبوب دی. مونږ خلک وایي که نه اول ځان دی بیا جهان دی. او خو صحابه کرامو هغوی خو دغسې نه چې په زړه یو سړي په خوله بل سړي په زړه باندې کومه خبره و رسول الله صلی خو د هغوی مرشد و، د هغوی پیر و، د هغوی مشر و. هغوی د زړه خبره نه پټوله، ورته د الله پیغمبر د خپل ځان نه زیات نه راته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي عمر تر هغه وخته پورې مؤمن نشي کېدی تر څو چې زه خپل ذات نه درته زیات محبوب شوی دی. ډېر ځان سره سوچ کړئ، د خپل زړه ګوري، د خپل ایمان ګوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محبت ګوري. سوچ کړئ. او یقینا یو مؤمن دې ته کېدای شي که اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت خبره راشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره راشي، زه بیا د خپل جان قربانولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې قربان تیار یم که نه یم تیار؟ زه د خپل اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې قربانولو ته تیار یم که نه یم تیار؟ هم په دې ذکر ایمان پته لګېږي. ځکه خو قطب الاقطاب شیخ زکریا نور الله مرقده د حدیث لاندې لیکي، وایي دلته علماو تقسیمات کړي دي. څوک وایي چې یو عقلي محبت دی او یو اختیاری محبت دی او یو غیر اختیاری محبت دی. دلته په حدیث کې مراد هغه اختیاری محبت دی، غیر اختیاری محبت نه دی. هغه تقسیمات تفصیلات کوي. خو شیخ رحم الله په دې کې نقطه لیکي، وایي دا تقسیمات به یو طرف ته کو. هر انسان په خپل ځل کې سوچ وکړي که کله د زما زوی دی، چلو طبیعي طور غیر اختیاري طور دا زوی یقینا ماته ګران دی، خو که زما دا زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دغه توهین وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو پورې استهزاء وکړي، اوس ما ته دا بچی محبوب دی که د الله د پیغمبر سنت راته محبوب دی؟ اوس ما ته دا بچی محبوب دی که ما ته د الله پیغمبر محبوب دی؟ یو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت خبره راغله، بے بدیزی که ماته د الله پیغمبر محبوب دی که خپل جان محبوب دی؟ بس د ایمان پته بدیزی کې لګي، د محبت پته بدیزی کې لګي. نو عمر فاروق رضی الله عنه سوچ کوي چې یقینا که کله خبره راشي و زه خپل ذات به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې قربانوم، خپل جان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تحفظ دپاره قربانوم، نو پته ولګېده یقینا ما تر خپل ذات نم رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات محبوب دی. بیا ورته ویل الله پیغمبره بس د خپل جان نم راته زیات محبوب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الان یا عمر اوس کامل مومن شو. نو د الله پیغمبر فرمایي تاسو کې یو سړی مومن نشي کېدی تر څو چې ټول محبتونه زما په محبت نه قربان کړي، تر څو چې ټول عزتونه زما په عزت نه قربان کړي، تر څو پورې چې ټول تعلقات زما په تعلق نه قربان کړي، تر هغه وخت پورې مومن کامل نشي کېدی. متصل د سړی سره حقدار نشي ګرځېدی انسان ته مومن ویلی شي. دغه وجه محترم روایات کته ګوري، واقعات ګوري، د مکه مکرمه فتح مکه په دې دوران کې ابو سفیان رضی الله عنه چې د وخت ایمان نه دی راوړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي ام حبیبه رضی الله عنها هغه د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده، د معاویه رضی الله عنه خور ده. د مکې مدینه منورې ته راغی، پته ورته ولګېده د الله پیغمبر زموږ معاهده شکني مسلسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غداري کول، د الله پیغمبر د حملې تیاری کوي، را روان دی په مکه مکرمه باندې حمله ورکېږي. د دغه ځای نه خو پرې راغی مدینې منورې ته چې د الله پیغمبر سره بیا کینو، د خپل صلح تجدید وکړو، هغه خپل صلح د الله پیغمبر ته بیا را مخې ته کړو، هسې نه د الله پیغمبر حمله وکړي. دی راغی د خپلې لور کور ته ام حبیبه رضی الله تعالی دروازې چې ووهله، پلار د ډېره موده پس د دې کور ته راغلی دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده، د نبي علیه صلات وسلام حجرې ته راغی، هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه بستره باندې به کېناستو دا خوره وه، پلار یې چې راغی هغې ته کېناستو دې یو دم ټوله کړه لرې یې کړل. هغه ورته وایي بچیه زه اوس ستا پلار یم، دومره موده پس راغلی وم، په کار ده چې که دا بستره خوره نه وې تا به راته خوره کړې وې، خو په ځای د دې چې خوره وه تا ټوله کړه لرې دې کړله. دا ورته پلار یقینا ته په ما باندې ګران دي، خو دا بستره د دواړو جهانو د پیغمبر ده، په دې باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کینی، او ته مشرک کافر نجس تا ته زما ضمیر نه ګواره کوي چې د الله پیغمبر په دغه پاک بستره باندې ته ناپاک کینی. دې ته بیا ویل کېږي محبت. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن
عبدالرحمن ابن ابی بکر دے اول کی ایمان نو راوڑے و سو جنگونو کی مسلمانانو مقابلے ترا گلے ہو ایمان نے شکل راوڑو نو دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی بابا وی پا پلان کی جنگ کی تزما پا نخر آگلے وی خو ما تو ونوشتے بتا می دغشی گزار ونکو ما بلار می دے بابا می دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطا جواب ورکی ورطا بچیا تر اللہ دا پیغمبر مقابلے تر آگلے وی تر مسلمانانو مقابلے تر آگلے وی تر دین او د اسلام مقابلے تر آگلے وی دشمنانو په سب کې ولاړوي بچیا ک کلم ته زما په نخر آگلے وی کلم زما مخی تر آگلے وی قسم دے ما په پتا سر بنوي کړستا سټو می وهله و په غزي کې می گزارلې وی ذکر الله او دغه پیغمبر او دغه دین او د اسلام نه ماته هیڅ محبوب او خوښ نشته دی د مشکات شریف کی حدیث موجود دی د الله پیغمبر د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره وته دغسی چهل قدمه په تور باندې یو محل باندې نظر ولګیدو لوی محل دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کې در چا دی راځي د کور د چا دی د محل چا دی او یو ته د الله پیغمبر در پلان کې صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس مسجد ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابو تربیت کړو ګور بعضی سيزونه دي سيدي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان یو فتوی یو تقوا وی مون خلق وایو یو جواز دی یو تقوا ده ما ته په جواز باندې عمل کو خو صحابو حسنات الاغراض سیئات المقربین او په تقوا باندې عمل کو په جواز نه کو او په تقوا باندې عمل کو په فتوا باندې او عمل نه کو دا وی تربیت د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې کوو اگر تربیت زمانو د صحابه کرامو په معمولی سیس باندې الله پیغمبر تنبیه کولا وی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی الله علیه وسلم تراهم هغه صحابي علیہ السلام کوي د الله پیغمبر نو ورکوي جواب د بیا سلام کوي بیا جواب نو ورکوي صحابه په دریم ځل سلام کوي بیا جواب نو ورکوي بسلورم ځل سلام کوي د الله پیغمبر بیا جواب نو ورکوي هغه صحابي ملګرو ته وایي اوس د صحابه کرامو د پاره خو د ټولو مشکل مرحله دا وا چې د الله پیغمبر د زمانه خبرجي ملګرو ته وایي ملګرو د الله پیغمبر په څه خبره ماته خو نشته پتا خبب سره ماته خو وجه نه در معلومه صحابه کرام ورته جواب ورکړي د الله پیغمبر اوتلو ستا په محل کور باندې نظر ولګېدو الله پیغمبر تاسو کو د چا دی موږ ورته ویل د پلان کې صحابي دی الله پیغمبر فرمایل دا زما صحابي دی په دنیا کې ورننه وتلو دا په دنیا کې مشغول شلو دې ضرورت د دنیا محبت ورننه وتلو شاید الله پیغمبر باغی باندې خبر دی هغه صحابي لاړو هغه خپل کور په مقدس مکه باندې اوار کړلو په مقدس مکه باندې ختم کړلو بل ورسید الله پیغمبر وزي اتفاقا بیا باغ طرف باندې هغه کور په نظر ناراضي هغه محل په نظر ناراضي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوس گئی دغه ځکه بل ولز یو کور او محل او غنن په نظر ناراضي څه شوی دي هغه کور نن په نظر ولې ناراضي صحابه کرام جواب ورکړي او د الله پیغمبر هغه صحابي راغه سلام وکړو تاسو جواب ورنکو د ناګواري اظهار مکو هغه صحابي مونږ نه تبوس کو د الله پیغمبر خپه سبان دي مونږ جواب ورکو د الله پیغمبر په دې خبره هغه صحابي لاړو هغه خپل کور په مقدس مکه باندې اوار کو ختم کو هغه ځی باندې یو خیمه وهلا یو تنبوی وهلو وی فرمایل هغه کور په مقدس مکه باندې آباد ساتل نه غواړم په کوم زمانه د الله پیغمبر خفه کیږي یقینا محترمو د الله د پیغمبر د صحابه مثال په دنیا پیش نه کی دیو د الله د پیغمبر په منشا باندې چلیدونکي دیو به همیشه د الله د پیغمبر مرضی کته په څه خوشالي پس راضي کیږي د الله د پیغمبر په اشاره باندې خپل هر څه قربانولو ته دیو تیار مکه مکرمه کله چې مکه نه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هجرت وکړو صحابه کرام هجرت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اشاره قائم کړه ځکه د مکه مکرمه نه چې کوم راغلیو دا وینه حقوق پاتیو جیدادونه پاتیو دا وینه مالونه پاتیو دا وینه کاروبارونه پاتیو باغونه پاتیو ټول ارزه ولته پاتې شو د هوتنه تنه راغلیو بازی هغه وی بیان دلته وی پاتې کړي نه ور سره راپری دیو دلته راورسید هیڅ شی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با اشاره قائم کړل یو د مکه مکرمه یو د مدینه منوره د خپل ګرونه وګرځول او د صحابه د سي ایثار وکړو
خپل کورونه نیم کړل د دیو سره حتی چې یو صحابي ولته وي ورته زما دوه ښځې دي ته وګوره کومه یې ورته تا خوښه چې هغه طلاق کړم ته ورسره نکاح وکړه هغه ورته نو بس ما ته لار راوښیه زه ځان ته تجارت کاروبار شروع کړم دغه صحابه کرامو کله چې د الله پیغمبر یو صحابي سره یو مېلمه لیږي تاسو واقعیت تفصیلا اورېدلی دي هغه صحابي خپلې بیبي ته راځي ورته کور څه شته دی او ورته شته دی خو دومره دي چې یا به مېلمه وخوري یا به ماشومان وخوري نور نشته دی که ماشومان یې خوري مېلمه پاتې کېږي مېلمه خوري ماشومان پاتې ورته ټیک ده ماشومان وږي ودکه او بېګا ته دا د الله د پیغمبر مېلمه دی هغه رالېږلی دی ورته ډیوه ولګوه مونږ ورسره کینو او ته ډیوه په دې درمیان کې مړه کړه په څه طریقې باندې د دې دپاره مونږ به هسې لاسونه خوځو څه به خورو نه ځکه که مونږ هم خورو خو بیا مېلمه نه مړېږي په هغې باندې په دې طریقې چل سره هغه مېلمه موړ کړو سحر ته چې وراله قرآن نازل شوی و الله پیغمبر تپوس کې تاسو بېګا څه کړي دي دوی ورته خپل تفصیل ور بیانوي ویبصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا هغه صحابه کرام دي چې دیو په خپل باندې یو څیز ته ضرورت وي محتاج وي د دې باوجود خپل ځان ته بل خپل ذات باندې بل ته ترجیح ورکوي هغه بل ته روټۍ ورکوي هغه بل ته ځای ورکوي هغه بل ته کپړې ورکوي خپل ځان نه هر پاتې کوي خپل ځان محتاج پاتې کوي دا د صحابه کرامو صفتو چې قرآن بیانوي او د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د احد جنګ چې و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شو دی او یو صحابي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل باندې دی شهید شو شیطان دلته आवाज ورو ان محمد قد مات نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا واپس خبر راغی مدینه منورې ته اطلاع راورسېد الله پیغمبر وفات شو شهید شو لیکن بیا واپس وخت پس اطلاع راغله نه ژوندی دی د خبره غلطه وه جنگ ختم شلو دلته بیچینی پیدا شوله استراحت پیدا شولو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینه منورې ته روان دی دلته مدینه منورې د مسلمانانو څه حال دی خبر خو راغلی دی د الله پیغمبر ژوندی دی لیکن زړه نه کوي صبر زړونه بېقراره دي هلته د خلکو حتی چې یوه بوډۍ د ام عماره د دې ځای نه راووتله قافله د مجاهدینو را روانه ده دا را روانه ده چې د الله پیغمبر زه په خپلو سترګو نه دی کتلی تر څو د هغه وخته پورې زړه صبر نه کوي یو کس را روان دی یو ګروپ را روان دی تپوس دی کې د الله پیغمبر په څه حال دی او ورته ټیک دی د دیو د طرف نه خبرېږي ورته خاوند دی شهید شوی او د احد په میدان کې په وینو کې سور پروت و دا پروا نه کوي مخکې ځي بله یوه ډله مخې ته ورځي تپوس کې د الله پیغمبر چېرته دی هغوی ورته د زوی د شهادت اطلاع ورکوي د پروا نه کوي مخکې ځي یو بل ګروپ مخې ته ورځي هغوی ورته د رور د شهادت خبر ورکوي پروا نه کوي مخکې ځي کله چې د الله په پیغمبر د لرې نه نظر ولګېدو چې د الله پیغمبر روغ دی په اوښ باندې را پاسه را روان دی هغه بوډۍ یو جمله وویله ویل کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم مسالون چې د الله پیغمبر ژوندی دی زما سترګې یو نظر په هغه باندې ولګېدو د الله پیغمبر صحیح سالم روغ مدینې منورې ته را روان دی د هغې نه پس د خاوند غم برداشت کول آسان دي د زوی هغه آسان دي د رور هغه آسان دي کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم مسالون چې د الله پیغمبر ژوندی دی بیا هر غم برداشت کول ما دپاره آسان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وکړ ولېږو همدې جنگ چې کله ختم شو میدان جنگ کې ورته تلاش سات تلاش کې چرته دی دی لاړو سات د زخمیانو کې تلاش کو دی نه مونته بیا لاړو سعد رضی الله تعالی هغه په شهیدانو کې وکړو دلته پروت دی زخمی شوی دی معمولی ساشته دی ورته ساده دی ګوري هغه خوځېږي ځان خوځوي د جواب طاقت نه لري د پاسېږي د پاسېدو طاقت نه لري سعد رضی الله تعالی سره خبرې شروع کړې ورته چې د الله پیغمبر را لېږلی یم ما ته ویل لاړ شه ته سعد وګوره په څه حال باندې دی سعد رسول الله پیغمبر په تا خپل سلام وایو دی وایي د بجلۍ د کرن غونته کې کرن پکې راغی ویل ما ته وایي چې لاړ شه زما قوم به راجمع کړي ورته به ووایې د الله پیغمبر ته مونږ هغه ذمہداري هم ورته ورکړې وه دلته مدینې منورې ته راوستی و خبردار کلک ودرېږي د الله پیغمبر ته څوک نقصان ور ونه رسوي ورنه د قیامت په ورځ به بیا الله ته جوابدeh یو مونږ ټول هغه حالت کې بیا هغه شهید شو اخري الفاظ یې دا
دی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکو د الله پیغمبر زه ورغلم سعد په دغه سي حالت کې وو د الله پیغمبر ما ورته تاسو سلام هم وایو د الله پیغمبر بیا اخرنی پیغام دا پرې خو دو شهید شو د الله پیغمبر دغه سي اسمان طرف ته مخ کو الله زر سعد ناراضي ام تر سعد ناراضي شو دسترو کې دی وخت د الله پیغمبر اوخ کې راغلی یو بل صحابي دی الله پیغمبر دغه مبارک یو صحابي لګي تلان سپلن کې وګورو چرته دی وځي چې راغلم ولدلته یو صحابي پروت د اخرنی سلګي دی ولمورت البزر دي خواهش تر اخرنی تمنا شتره وای ما ته اخرنی تمنا می دار چې ما چوت کې زنه شمتلې بس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورسوا چې یو نظر د الله پیغمبر وګورم دیدار وکم دا یو نظر دیدار د زما تمنا ده دا وی چت می کو دا میرا پشاک ویل الله پیغمبر ته میرا ورسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناس دی ول دا صحابي راغی د الله پیغمبر ناس دی دلته په د خاورو کې هم دغه سی ولغړې دو د الله د پیغمبر په خبو کې سر پروت ته ماغه حالت کې ساور لره شهید شو دا د صحابه کرام رضی الله عنهم واقعات حالات کې ګورو محترم مگر خبو خو به حال ما عرض او عرض مې داو چې محترمو والا قاسم نانوتوی نو الله من قدو فرمائی یقینا د مومن د ایمان بنیاد بد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وی چې محبت د الله د پیغمبر نوی دیتا ایمان نوی لکیږي دغه چې سره مومن نشي کېږي مسلمان نشي کېږي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والدی وولده والناس اجمعین لیکن محترمو د محبت معیار سره قرآن منتوی فتبعونی د الله د پیغمبر اطاعت الله د پیغمبر محبت دا تعبیر دی د الله د پیغمبر د اطاعت نه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله پیغمبر تاسو لپاره یو بهترین نمونه ده د الله پیغمبر داغه ژوند یو پهلو زما استاد لپاره نمونه ده او ما ته د ژوند په هر مرحله رهنمایي راکړي انس رضی الله عنه فرمایي ولمانه یو يهودي تاسو کو تاسو څومره عبادت کوئ ما ورته ویل 24 غنټې ما ته تاسو خوراک سکاک قضای حاجت خوب داسې زونه نه کوي ول ما ورته کوي ول بیا څنګه وایي چې 40 غنټې عبادت کو ول ما ورته مونږ چې خوب کوم د الله د پیغمبر په طریقه سنت باندې کوو عبادت کې راځي مونږ چې قضای حاجت ته زو الله د پیغمبر په سنت او په هغه مطابق کوو کومه طریقې چې راخولې ده هغه ته په عبادت کې شماريږي مونږ چې خوراک کوو سنت طریقه صدا الله پیغمبر را تراخولې ده په هغه باندې کوو هغه په عبادت کې حسابيږي 24 غنټې ژوند او ژوندۍ دا چې سنت او موافق ده زمونږ لپاره په عبادت کې حسابيږي الله پیغمبر دغه شی مونږ تراخولې ده سپریخي نه دي یو صحابي وایي ولمان یو چا تاسو کو تاسو پیغمبر هم ډیر عجیب دی تاسو ته ګوره دام درخې چې ډټرین ته بسنګ سي امتیازي بسنګ کوي دام تاسو ته درخې ولمو مرتل جاو زمونږ د پیغمبر کمال خدا دی که یو طرف ته لیټرین او د پلس طریقه راخې بل طرف ته بین الاقوامي سیاست طریقه راخې یو طرف ته کماته جمعات طریقه راخې بل طرف ته ماته مورچه او د محاس طریقه راخې هغه پیغمبر کې امام دی هغه پیغمبر په خپل یو مجاهد او کمانډر هم دی په میدان جنگ کې د الله پیغمبر څنګه سب بندي کولا څنګه ترتیب جوړاو ننم باغی باندې لوی لوی کافران باغی باندې لیکل کوي د الله پیغمبر دومره حسن ترتیب دومره په خسته طریقې سره به پلانینګ کوو دومره په خسته طریقې سره به کمانډ کوو هغه خود الله په طاقت باندې ایمان نه ساتي هغه خدا نه مني چې الله تعالی نه نصرت راغله د امداد را هغه وي د ټول ارسا اوس جنگونه چې کیږي دا چې کوم مشر څوک چې کمانډ کوي څوک چې راغی د پاره ټول ترتیب جوړي د ټول بنیاد په د باندې کې د غلطو کو لوی لوی لخرونه شکست وکړي لیکن کده مضبوطو طریقہ کار صحیح و د دشمن په چال باندې پویدو هغه مطابق خپل ملګری استعمالول هغه په زور باندې یو ځته په هلاکت باندې نو راچول به د حسن کارګردګۍ د وجن لګ لخ کړته مغیته فتح ملاویږي شکست نه ملاویږي تاسو کتلیو د افغانستان کې چې کله حمله وشوله د درې میاشتو پورې امریکایان تل نه وراله هغه خو به تیاری راوستي راغځنه به بمباری کوله دلته مجاهدین او طالبانو مشرانو هغه چې سوچ وکړو یره پدې کې اوسه پیدا نشته کته عام شهريان شهیدان کوي هغه حکم وکړو سقوط شو حکومت پرې خو خپل ټول مجاهدینو ته حکم وکړو اسلحه پرېږ دوی د چا ذهن کې مراد الله جل شي
امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر صاحب نور الله مرقد دا غیر تدویر اغلی و مخبل مات یاد دی بی سی سره یا دکم نیوز سره خبری کولی آڈیو کال په ذریعه سره هغه ته ویل مونږ یو لوی چاپمار جنگ شروع کړو د ډېر اوږد جنگ دی دا مونږ را کوزو کته د دې په بیا په ګیره کې به راولو د هغې نه پس به د دې سره جنگ شروع کړو چا وی مړه داسې شوی خو بیا په هغې باندې عالمي دنیا نه نو بلل چې هغه خلک څومره ماهر وو دومره لوی ټکنالوژي ته شکست ورکړو دومره د وخت لوی سپر پاور ته د وخت لوی طاقت ته شکست ورکړو یقینا د الله امداد او نصرت و د هغې سره د دې هغه حسن کارګردګي هغه بهترین نظم و نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي یقینا زمونږ د پیغمبر خو کمال دا دی دا که مونږ ته یو طرف ته ناستې طریقه راښیي بل طرف ته دا پیغمبر د میدان جنگ کې یو مجاهد ته د جنگ طریقه ورښیي دا پیغمبر که یو طرف ته مونږ ته د لیټرین طریقه راښیي دا بل طرف ته بین الاقوامي سیاست راښیي هغه پیغمبر چې کوم دین پیش کړی دی هغه کامل دین دی هغه ناقص دین نه دی چې صرف مونځ راښیي زکات راښیي روژه راښیي نه هغه پیغمبر هغه د ژوند په هر پهلو د ژوند په هر مرحله دا زمونږ رهنمایي کوي مونږ ته د ژوند تېرولو طریقه هم راښیي حدیث اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اسلام کامل دی مکمل دی مخکې جمعو کې په تاسو ته ما تفصیلا خبره کړې وه دا خو هغه ملحدینو ذهن دی هغوی اسلام څه ګڼي بس اسلام منځ زکات روژه حج بس دې پورې محدود د قرآن تلاوت دی نه اخوا هغوی ته دې ښایي اسلام یو کامل دین دی د ژوند په هر میدان کې زموږ رهنمایي غم راځي خوشحالي راځي انفرادي ژوند دی اجتماعي ژوند دی د ژوند کم په هر قدم باندې دی موږ دغسې نه پرېږدي بهرحال عرض مې کوو محبت او عشق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه من کوي سره ډېرې دعوې کوي یاره ربیع الاول خو راغی تېر شو زه حکایت ویم حکایتن ویم ربیع الاول تیر شو دا ربیع ثانی شروع ده ربیع الاول راشي د په کې جلوسونه وباسي په کې نطخوانۍ محفلونه کوي مجلسونه کوي د په دې کې خیراتونه کوي یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت جلسې پروګرامونه د لوی عبادت دی خلق بدغی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت واوري محبت پیدا شو علماء واقعات واوري حالات د الله د پیغمبر واوري یقینا د لوی عبادت دی محترمو مخکې جمعه کې ما تاسو ته ویلي وو چې د الله د پیغمبر صفت د هندوانو هم کړی دی سیکانو هم کړی دی د دنیا کې دغسې یو طبقه نشته دی چې د الله د پیغمبر صفت یې نه دی بیان کړی خو چې عمل نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه وي دی هر څه باندې انسان عاشق نشي ګرځېدلی دا هر څه د انسان د نجات ذریعه بیا نشي ګرځېدلی تاسو ته ما واقعات بیان کړي وو مخکې جمعه کې اصل څیز دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع دی هندوستان کې څه وخت یو تحریک شروع شو هغه تحریک دا و د زموږ مسلمانانو کې زموږ غمونو کې زموږ خوشحالۍ کې بعضې رسمونه د هندوانو زموږ راننوتي دي د هندوانو یو رسم دا دی یو سړی وفات شو نو د دې ښځې د هغې طریقه به دا وه هندوان ورته وایي مونږ د تقابل یدین په اصطلاح کې وایي ستی دا زنانه به راوستله سینګار به کړله کپړې به ورته بدل کړلې د هغه خپل خاوند سره به په اور په لرګو کې سملاستل وبه یې سوځول بیا وروسته چې کله د انساني حقوقو دا قسمه اوازونه نارې شروع شوې میډیا راغله د دیو بدنامي شروع شوله دیو هغه طریقه ختمه کړله دغه زنانه خو ها دغې زنانه تر بلې واده بل واده د بل نکاح اجازت نشته د تقابل یدین په اصطلاح کې نیوک یو څیز راځي د نیوک په نوم باندې د هندوانو معاشره دار یو سړی که نکاح کړی د یوې ښځې سره د دې نه اولاد نه کېږي دې سړي تر بل واده د بلې نکاح اجازت نشته دی د دې ښځې خاوند مړ شول او دا ښځه منحوسه ده دې تر بل خاوند سره د نکاح کولو اجازت نشته دی البته دغه ښځه چې د دې سړي اولاد ترې نه کېږي نیوک چې ورته هغوی وایي دا زنانه د اولاد پیدا کولو دپاره د پردو لسو سړو سره د تعلقات قایمولی شي دا زنانه دا بل واده خو نشي کولی لیکن د خپل جنسي خواهش د تکمیل لپاره د لسو پورې پردو اجنبي سړو سره د تعلق ساتلی شي دومره برداره معاشره اسلام ډېر پاک دین دی فطرتي دین دی فطرت الله التي فطر الناس حنیفا الحمدلله موږ الله مسلمانان پیدا کړي
پاک معاشره، پاک دین، پاک ژوند، پاک زندگی. دیو په هندوستان کې داسې زمزمون خلکو کې وسم بازش ترې چې یو زنانه خاوند وفات شو کونډه شوله، اوس په معاشره کې دا خلک پیغور ګڼي چې دا د بل چا سره نکاح وکړي. حالانکه قرآن مونږ ته حکم کوي تاسو مه منع کوئ، رکاوټ مه جوړېږئ چې دیو بل چا سره نکاح کوي. هندوستان کې تحریک شروع شو، دا کومې کونډې چې وې بیبیانې وې کونډې، د دیو د نکاح یو تحریک شروع شو چې مونږ د هندوانو د رسمونه وباسو خپلې معاشرې نه. مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده هغه د ټولو علماء استادو، هغه د ټولو تحریکاتو باندې او مشرو د تحریک خو دیو شروع کو. په خپل کور کې یو خور و کونډه او د مشر ښځه وه، د خپلې ګوره عشق رسول ته وګوره، د خپلې بیبي ته د خپلې خور ته راغی، ورته خور زه دغسې په یو درخواست مې راوړی دی، راغلی یم په یو حدیث باندې به د ژوند په دې حصه کې تم عمل وکړې، زه به یې پرې وکړم. مونږ ته د الله د پیغمبر حکم دی تاسو د کونډو ودونه کوئ، تاسو هغه مه ایساروئ کورونو کې. خور که ته واده ته تیاره شي زه به هم په دغه حدیث باندې عمل وکړم، ته به هم د ژوند په دې حصه کې وکړې. خور یې ورته وایي، ورته وایي ورور ته خو ما ته ګورې زه بوډۍ یم، زه به په ژوند په دې حصه کې څنګه واده وکړم. دې د خپله پګړۍ چوته کړه، په خپو کې ورته کېښودله، ورته وایي یو رسم ختمو، او زه چې د خپل کور نه شروع ونه کړم بهر نه کېږي. اخور ته منت زاری هغه خور یې دې ته تیاره کړله، هغه نکاح اول وکړله، بیا تحریک شروع کو. دنیا ته دا ور وښودله چې عشق رسول دې ته ویل کېږي چې انسان د دنیا پیغورونه وغورځوي شاته، او انسان د دنیا هغه رکاوټونه وغورځوي، د الله د پیغمبر په حدیث او سنتو باندې عمل وکړي. مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نور الله مرقده هندوستان کې زموږ د دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین لوی عالم، دا څومره سلسلې چې چلېږي دا ټول اوس د هغه شاګردان دي. یو چا ورته رومال راوړو صادر د مدینې منورې نه، هغه یې راواخیستو، د زړه سره یې ولګو، بیا د سترګو سره ولګو، ښکلی کړو. چا ورته ویل حضرت دا خو د پلانکي ملک جوړه شوې د مدینې منورې خو نه ده. دا ورته ما ته هم پته ده چې دا د مدینې منورې جوړه نه ده. وایي زمونږ د دې سره څه کار دی چې کوم ځای جوړه شوې ده، مونږ دپاره خو دغومره کافي ده چې په دې د مدینې منورې هوا لګېدلې ده، دلته نه راغلې ده. مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده د شاملي میدان 1857 د انقلاب چې کله تیر شو، همدا جنګونه چې وو دې کې د 3 ورځو پورې راپور شو، د سخت وارنټ ګرفتاري ولرله، 3 ورځو پورې راپور شو، بیا راووتلو. چا ورته ویل حضرت حالات خراب دي، ما اوس یې ویل نه، ویل 3 ورځې چې راپور شوی وم د الله پیغمبر غاري سور کې د 3 ورځو پورې هغه پناه اخیستې وه، د 3 ورځو نه بس د الله پیغمبر وتې وه، د 3 ورځو نه زیات نه وي ایثار شوی. زم د الله د پیغمبر د سنتو مخالفت نشم کولی، او جایزه مو کدی 15 ورځې وکالم راپوس کېدی څه ګناه نه و په هغې کې. خو ګوره د سنتو باندې د عمل کولو څومره جذبه موجود نه، د 3 ورځو نه زیات د الله پیغمبر نه دی راپوس شوی، زه به څنګه راپوس شم؟ دې ته ویل کېږي عشق، محبت ویل کېږي. شیخ الهند محمود حسن رحمه الله د مالټې په جیل کې وو، د انګریزانو دغلته په ورونو د پاسه دی سملولی دی، سیخان یې ګرم ورته په ملا باندې نیولي دي. کله چې دی واپس راغی وفات شو، دا چا چې غسل ورته ورکړی و دیو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني صاحب نور الله مرقده هغه ته وایي، دی ورسره په طور د خادم نه مالټې په جیل کې جزیره کې ورسره و، ورته وایي د حضرت ملا خو ټوله سوری شوی یو ځای پکې راوړو. هغه په ژړا شو، ورته ویل هغه راز و هغه پټ کړی و، خو اوس هغه هم د دنیا نه لاړو، هغه راز ښکاره شو. ویل شیخ چې د مالټې په جیل کې و، ویل هلته به هغوی په ګرم انګار د پاسه سملوو، سیخان به ورته په د املا باندې نیول، ویل هغوی به یو کاغذ ورته مخې ته کوو، ده نه یې دستخط غوښتو، ده به دستخط نه کوو، نو هغه تشدد به د ده سره شروع، بوډا و دی به بېهوشه شو. ویل ما ورنه تپوس وکړو حضرت په دې کاغذ یې څه لیکلي دي؟ ویل ما ته ویل د انګریز وفادارۍ ته دستخط کول دي. ویل ما ورته ویل حضرت ویې لیکئ که نه؟ زمونږ فقهاو کتاب الحیل د څه لپاره لیکو؟ ویل دغسې غوسه شو، دا رنگ یہ بدل شو حسین الاسا. ما تو حسین احمد تو ما سگمان کے، میں سمیہ کا بیٹا ہوں، میں بلال کا وارث ہوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. سمیہ بدن کو 2 ٹکڑے شوے ہو، لیکن اگر رخصت کلمہ نو ویلی. بلال پر گرم و شک پروتو، لیکن در رخصت کلمہ نو ویلی. امام اعظم ابو حنیفہ جنازر جیل نو چھت شوی ہوا، لیکن آغا عظیمت عمل کرو پر رخصت نو کڑے عمل. زمانگ دے امام اعظم ابو حنیفہ مولا مذہب ہم دار ہے. یو سړي د ځان لو خطر وي
تا ته وی کلمه د کفر وایا لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم تا ته دا اجازت شته ده چې زړه په ایمان باندې مطمئن وي په جبه باندې کلمه د کفر ویل شي تر خپل جان د بچاو د حفظ لپاره لیکن امام صاحب رحم الله وی دا جایز دی غوړه دا دي چې ته کلمه د کفر ونه او شهید شوي شهید شه دا ستاره لپاره غوړه دی هغه کلمه د کفر ویل ستاره لپاره جایز دی غوړه نه دی امام صاحب رحم الله خپل مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله چې پر رخصت باندې د عمل کول نه په عظمت باندې عمل کول غوړه دي قرباني دل غوړه دي او په خپل ور باندې به ابتلا راغله په امام باندې تاسو تفصیلا مخکې کال کې ما وجو مو کې تفصیلا دا بیان کړو امام چې کله په جیل کې علماء وفد ورته راغی ورته حضرت جی د جان خطر ده مونږ تم پتر ده بادشاہ ظالم دی مونږ مجبور یو دا غي هدیم قبول کړی دي امام صاحب رحم الله ته درې وده پیش کړی وي امام صاحب رحم الله ورته جواب ورکړي ورته وی د دې ظالم سره په دغه ظلم کې زه هم پیاله کېدل نه غواړم هم نه والا کېدل ورته نه غواړم دغه ما قاضي جوړی ما تر مهر ډیوټیا والا کوي ما وزیر خزانه جوړی دا خودم رلوی او هدره تا والا کوي قسم دې کدا ما ته وی چې واسط ته مسجد ستن شمار کوي بیان شمارم د حکم نه منو حدیث نه جنازه وچته شو رخصت باندې عمل ونکو عظمت با مذهب عظمت او جنازه پاک عظمت باندې وچته شو دنیا ته وخدله چې کم فتوا مور کړي کوم مذهب جوړ کړي باغی باندې خپل قربان شي نو ولما ته وی چې ته ما څه ګمان کې وای ما ته ویل حسین احمد یہ انگریز میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر میرے جسم سے ایمان کو نہیں نکال سکتا دیو زمانہ بدن صاف استلے شي لیکن ایمان نشي راوستل کله چې وفات شو انګريزانو د باره کې بخبل ویلا ولکده د انګريزانو دومره سخت دشمنو کړه د بدن ټوکړې ټوکړې شي کنه د یوې ټوکړې د بدن نه بد انګريز دشمنی داری وਹੀ د وسی او د چې د رسمي رومال کوم تحریک د شروع کړو شیخ الهند رحم الله مستقل کتابونه ور باندې په هغه زمانه کې چې میډیا د ور نه د موبایل سیستم نشته نن نسل یو نیم سل کاله مخکې په هغه زمانه کې د 40 ملکونو سره دی رابطه مضبوطه کړې او هندستان باندې حمله ور کېدل کیو خو دې تاریخ کې اخیره کې رازونه پاس شو یقینا کدا رازونه اخیره کې نوې پاس شوي نن بدل حالت د هندستان نه وي نن بدغه دور حالات په بدل وي خو بس غداری وسول تاریخ اخر مرحلو کې ناکام شو محترم معرض وکړو د عشق رسول وای به چې کله بانګار اوس کرو د پاسه باندې راغي بدن ولي کیږي هغه سره د دې پروا نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت پروا ورسره شیخ الاسلام المولانا حسین احمد بدنی صاحب نور الله مرقده اگر تر کې مولات فتور انګريزانو خلاف چې کله وشو شیخ الهند رحم الله ورکړي دیو بیا را تازه کړل تاریخ بیا راوچت شو چې انګريز په پوج کې برتی کېدل د حرام دی جایز نه دی د انګريز سره څه قسمه تعلقات دلته هندستان کې ساتل دغه سره تعاون کول دا حرام دی جایز نه دی شیخ الاسلام دغه تحریک علمبردارو انګريز راوغختو عدالت ته ودغه ټول دنیا ته پته و شیخ الاسلام ته پانسی ورولې شي مولا محمد علي جوهر رحم الله ورتراغه ورته حضرت جی امت تاسو د وجود ضرورت دی امت تاسو د وجود ضرورت دی خپل فتوا واپس واخلئ فتوا بدل کا اور تو جواب ورکړي فتوا بدل جائے گا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا فتوا کے بدل شي ایمان به بدل شي او کله چې هغه انګريز ته پیش کیږي مخامخ هغه ورته حسین احمد تا فتوا ورکړي دا یو غنټه دلته بیان وکړو خپل فتوا په تفصیل سره دلته په دلایل سره ویل دی ورته حضرت جی ته بیان مکو زمانه سوالاتو جوابات راکا دی ورته وی انګريز تا ورته زما پورا بیان واورا تا ته بل خپل هر سوال جواب پاږي کې ملاوي شي یو غنټه تقریر ګسترو کې ولستري ورکړي به ورته غوي وي تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے تا ته پدم سره دا خو بغاوت دی ور دې سزا خو مرګ دی تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے پدې وګ باندې صادر پروتو غیر واغستو پدې میزه ورته کې خو دویل ها میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انگریز کے قانون سے بھی ناواقف ہو زدمر جاہل نیم چې انگریز د قانون نم ناواقف یم ستاسو سره د مرګ نه بل لوی سزا شته دینا چې کله د دارالعلوم دیوبند راتلم مخبل کپن بخبل ترخ کی رضان سره راوړې دی هغه ورته په میز باندې کې خو دنیا حیران درې نه پات شو او بیا جج ویلا دغه خلک چې ژوند دي
اسلام او مسلمانانو ته یو طاقت شکست نشي ورکولی. د جیل ته منتقل کو. د کم خادم چې جیل کې ورسره و دی وایي خطونه جمع شوي و په یو ځای راورسېده. ویل دی چې به کم خط کولاوهو انا لله و انا الیه راجعون به ویل دا رنګ به بدل شو. ویل ما وایي چې دا څه دي دې خطونو کې؟ ځکه چې د شیخ الاسلام مولانا حسین مدني غوندې لوی ګردې والا انسان د ده رنګ بدلېږي ورته. ویل خطوط مې وروسته کاته ویل په یو یو خط کې د ده برادرۍ، د ده د خاندان، د ده د قبیلې، د ده رشته دارو، د ده د تعلقدارانو د مرګ خبرو. ویل هر یو یې چې کولاوه یو یو کې د مرګ خبرو. اخره کې بس هیڅ ونه ویله، یو څو اشعار یې ویله. المصائب میں الجھ کر مسکرانا میرا فطرت ہے، مجھے ناکامیوں بے شک بہانا نہیں آتا، نگاہیں جن کے پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کی افسانوں کو دہرانا نہیں آتا. دا محترمو دیتے ویلے کی گیا عشق رسول، محبت رسول. انہوں محترمو تاسو کو گورئی یقیناً دا اللہ پیغمبر اگر مستقل یو موضوع دا عنوان دے محترمو دا اللہ پیغمبر تا چا اللہ کم خواہش ورکڑو، کم محبت، کم خیستوالی ورکلو. یقیناً دنیا کی براغی بشانت خیسترہ پیدا نکی. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ولزا ناسو میں ورزد اللہ پیغمبر ناسو دسور لسم اس پنگمئی را خطلی دا دسور لسم اس پنگمئی را خطلی دا فجعلتو انظر الیہ و الی القمری زو گرزیدم ما به یو نظر دغه سره سپومې تکاته بیا به یو نظر د الله د پیغمبر مخ مبارک تکاته بیا به میکل ال تکاته کله به دل تکاته. جابر ابن سمره زو قسم خوري فهو عندي احسن من القمر، قسم دې د الله د پیغمبر چهره مبارک او مخ مبارک در سپومې نه خستو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمایي شپوا ولمانه کور کې ستند ګډل ورته شوی پوجل کې وړو کې زو ولناس ته مغه می کتل نه ملاوي نه. ول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغه فتبینت الابره اغستن خکارش ولا پیداش ولا بنور وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ول اغا بشعاع نور وجهه صلی الله علیه وسلم داستانه پیداش ولا د الله د پیغمبر د مخ نه چې کم چمک لو کم شعاعت له دغه برنا سره ما ته داستان پیداش ولا ما معلومه کړل فضحکت سبحان شما ما چې د الله د پیغمبر د مخ مبارک برنا سره ما غستب بیا مونږ کم خایس الله صحابه کرام فرمایي ول پک منار باندې چې بلاړو پته بلګي د خوشبوئی په دې لار کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې تللی. یقینا هغه سي حسینم نو دلول هغه سي خستم نو محترمو مونږ یو دغه سي خایس پریږدو چې یقینا دنیا کې دغه خایس مثال نو، دنیا کې دغه حسن مثال نو، دنیا کې دغه پاک دامنۍ مثال نو. نن دنیا کفر لګیا د باغی باندې تحقیق کوي، ریسرچ کوي، لیکن مونږ سره د دې چې امتیانو د الله د پیغمبر مونږ سنت د الله د پیغمبر پرې خولل حتی چې پکور کې د الله د پیغمبر سنت مات شو زمون په ژوند د وجې د ګیرم ختم کړي کټم کړلې الله پیغمبر دا کې بد څه زوی د الله پیغمبر په مخ په بدخ به پولې و د دوی نه یو جماعت راغله و د کې وزوانو زما د وړې د ورې کالو دې خبره کول ما ته وسم یاد دي ما ته خپل اورېدلو ولما و شمائل ترمذی شمائل په میکا تھا اللہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون زندگی حلیا لباس ګرځیدل رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا دا ټول سره باقی کې لګلې ول د الله پیغمبر په ګرځیدو څنګه ول ما به مازیګر سرور میاشتې لګولې وې نو سنت سره محبت ول ما به مازیګر هغه سره ګرځیدو کوشش کوم ول زما یو هندو ټیچر استاد مې وو ول دې زره وو ته مې ورځما ته تراشه ول سیټ تکورو راغله ول زه راوستم ول یو بډای مورې وا ما ته وته چې مازیګر ګرځېږي سړي دې نه صحیح کومه ما ته وته نږدې لګ وګرځېږي ول زه ته نږدې نه وګرځېدم وای ما ته بچی ته چې کله ګرځېږي ما ته ډېر خوند راکې مزره ترا کوي ما ته وته ولي ګرځېږي دغه شي ما ورته لا وای الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدغه سي ګرځېدو زاغه شته شم ګرځېدل زه صرف هغه نقل کوما زه صرف هغه مشق کوما ول کله چې مورته دغه ویلا هغه زما هندو ټیچر او دغه مور اندوا ول په هغه ځکه کلمه شهادت ویله مسلمانان شو او ویلا ته کم پیغمبر چې ګرځېدل دومره خستري دغه پیغمبر دین او شریعت به څومره خستري. یقینا دغه دین او شریعت
هغه د عقایدو په لحاظ سره، هغه د اعمالو په لحاظ سره، هغه د ژوند په لحاظ سره، هغه د خوراک سکاک په لحاظ سره، په هر لحاظ سره محترمو دا ښایسته دی، دا فطرتي دی. خو افسوس په مسلمانانو باندې نن موږ یورپي معاشره، نن موږ د هغه میډیا د وجې نه موږ د خپل دین نه لرې شو، شریعت نه لرې شو. ځوانانو ته ګورئ لاس کې به تور بنګړی اچولی، سپین بنګړی به ما یو شپږ اتم ما ورته ویل ملګري دا دې ولې اچولی دی؟ بس ویسې مې اچولی دی. نو ما ورته ویل دا درته بده لره میډیا سره دی. په دې وخت کې په میډیا باندې د یهودو، د نصاراو، د هندوانو د دیو قبضه ده دې وخت کې. ما ورته ویل ملګري دا د هندوانو یو خاص نښه ده، هغوی یې اچوي. هغه د دې ثبوت ورکوي چې زه هندو یم. تا ته دا پته نشته دی دا سیس دې لاس ته اچولی دی. نن که الله دې معافي وکړي زموږ ځوانانو کې وګورئ ټول محترم خپل پیغمبر نه پېژني، دغه سنت نه پېژني، حتی چې ځان بدې ښکاري. او دا محترمو قصور زموږ دی. موږ په خپلو کور کې خپلو بچو ته رسول الله وسلم نه دی ورښولی، دغه سنت هم نه دی ورښولی. په دې کور کې دا د انډیا اکټر پېژني، دا د انډیا یو فلمونو والا پېژني، دا د پاکستان یو ډرامو والا پېژني، لیکن د الله پیغمبر نه پېژني دي، دغه د سنتو نه لرې دی. یقینا محترمو د دې بس ما استانه تپوس کي خپلو بچو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ور وښایي، شریعت ور وښایي، دا ورته ور وښایي چې دا څومره ښایسته دی، په دې کې څومره خوند دی، په دې کې څومره مزه ده، په دې کې څومره چین دی، په دې کې څومره سکون دی. نن زموږ د معاشرې نه چین او سکون خو ځکه ختم شوی دی. موږ خپل دین پرېښی دی، باطل په دین پسې ور روان یو. موږ خپل ښایسته شریعت، ښایسته دین پرېښی دی، کوم چې الله خوښ کړی. ورضیت لکم الاسلام دینا، الله وایي دا ما خوښ کړی دی ستاسو دپاره. نو چې الله خوښ کړی د هغې نه یقینا بل ښایسته نشته دی. بهرحال محترم الله رب ذوالجلال دی موږ تاسو صحیح مسلمانان جوړ کی، او الله دې موږ صحیح عاشقان جوړ کی. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل، مجالس، جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر، جدید DSLR اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 0300 5949 296.